25 دسمبر په دې باندې عیسایان کرسمس مناوي. د کرسمس یو مقصد د دوی دا دی چې په دغه ورځ باندې 25 د دسمبر باندې نعوذ بالله من ذلک عیسی علیه السلام د الله نه شوی دی او دا د الله بچی دی. دا یو عظیم کفر دی، لوی ګناه ده. او دې باره کې رستو په سورت مریم کې راځي، لیکن دا غي نه مخکې دا خبره ضرور واورئ. علماو لیکلي څوک چې عیسیانو ته د دغه ورځې مبارکباد وایي، لکه دا د هغوی نن ورځ اخترم دی، کرسمس هم دی، او مقصد دا دی چې نعوذ بالله من ذلک په دغه ورځ باندې د الله زوی شوی دی او هغه عیسی علیه السلام دی. نو که چا هغوی ته مبارکي وویلي یا د هغوی نه مبارکي واخیستله، نو علما فرمایي د په دې خبره ګواهي وکړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو دا ورسره که چېرته د ده د عقیده وي، نو په دې باندې دا د دین نه وځي. او که عقیده یې نه وي، د جهالت د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه مبارکباد یې ورته وویلې، نو دا عظیمه ګناه ده، لویه ګناه ده او کبیره ګناه ده، بلکې کفر ته ځان نږدې کړ. رب العالمین خپل ذات باره کې په سورت اخلاص کې فرمایي لم یلد ولم یولد. نه د الله د چا نه زیږېدلی دی او نه الله چا زیږولی دی. رب العالمین پاک ذات دی. رب العالمین هغه ذات دی د هغه قدرت باندې اسمانونه او ځمکې او ټوله دنیا ولاړه ده او دا هر څه رب العالمین پیدا کړي دي. نو دا کرسمس د هغوی یو خاص مذهبي شعار دی، مذهبي نښه او علامه ده. دوی سره په دغه ورځ په دغه کرسمس پروګرام کې شریکېدل او په لاره ورسره تلله یا هغوی سره کیټ کټ کولو، دا که عقیده دې دا وي نو بیا په دې باندې کافر کیږي، او که عقیده دې نه وي د جهالت د وجې نو بیا هم عظیمه ګناه ده. امام ابو داود حدیث راخستی من تشبه بقوم فهو من. چا چې د کم قوم سره مشابهت وکړه، هغه د هغې په شان شو، هغه به هغوی سره پورته کیدی شي. بیا هغوی ته تحفه ورکول یا د هغوی پروګراماتو کې شریکېدل، دا هم عظیمه ګناه ده. لہذا د خپل دین نه ځان خبرول پکار دي، په دین باندې ځان پوهه کول پکار دي. هسې نه موږ د دین دعوې کوو، روان شوي په غلطه لار باندې یو، دعوې به د دین کوو، دین به راکینی، هسې نه چې بیا زمونږ او ستاسو حشر او راپورته کېدل کافرانو سره ونشي، عیسیانو سره ونشي. دا عقیده ساتل کفر دی. او بعضې خلک بیا دا خبره کوي چې ګوره اسلام خو د اخوت دین دی، د مساوات دین دی. دا خبره ټیک ده، اخوت او ورورولي او مساوات پکې شته، خو لیکن یو حد پورې دی. مساوات مقصد دا دی څنګه چې په یو کافر د مسلمان په ملک کې اوسیږي، نو څنګه د مسلمان وینه محفوظه ده، دغه شان به د عیسوي وینه محفوظه وي، د هندو هم محفوظه وي. لیکن دا خبره چرته هم نشته چې مونږ به عیسیانو سره د هغوی عبادت خانې ته ځو، د هغوی په شان عبادت به کوو، نو بیا مسلمانان پزو شو. هندوانو ته به د هغوی عبادت خانې ته ځو، د هغوی په شان عبادت به کوو، نو بیا مونږ مسلمانان پزو شو. او لویه د کفر عقیده ده. یو ځای کې رب العالمین فرمایي په سورت مریم کې، وی دا کافران وی اتخذ الرحمن ولدا، چې رحمان ذات ځان ته بچی نیولی دی. رب العالمین فرمایي لقد جئتم شیئا ادعا، وی دوی یو غټه او ناشنا د ظلم خبره وکړه، ډېر غټ دروغ یې ویلي. وی کته وی دا معمولی خبره ده. رب العالمین فرمایي تکاد السماوات یتفطرن منه، وی که چېرته اسمانونو کې احساس وي او پوهه وي او عقل وي او دا خبرې اورېدلې وي، اسمانونه به غورځېدلې وي، اسمانونه به ټوټې ټوټې شوي وي. وتنشق الارض، او دا ځمکه به چاودېدلې وي. وتخر الجبال هدا، او دا غرونه به ټوکړې ټوکړې شوي وي. ان دعوا للرحمن ولدا، چې تاسو رحمان ذات ته د بچي نسبت کوئ. لہذا هغې نوجوانان که هغه په سوشل میډیا ډېر مونږ کتلي او پښتانه هم کتلي دي چې په دغه ورځ باندې د کرسمس مبارکباد کوي، دې دغه آیات ته لږ سوچ وکړي چې رب العالمین څه فرمایي. او حدیث قدسي دی، وی رب العالمین فرمایي چې بنده ما ته کنځلې کوي. رب العالمین فرمایي بنده ما ته کنځلې کوي. نبی پاک علیه السلام فرمایي وی کنځلې دا دي چې بنده دا عقیده ساتي چې اتخذ الرحمن ولدا، رحمان ذات ولد نیولی دی او د الله بچی شوی دی. دا یو عظیم ظلم دی د خپل ځان باره کې چې کرسمس مبارکباد چاته وي، د خپل دین نه ناخبري ده.
یو بل حدیث دی نبی پاک علیه السلام فرمای چې رب العالمین د ټولو نه زیات صبرناک دی په اذیت ورکولو باندې. بندگان رب العالمین ته اذیت رسی، تکلیف ورته رسی، او هغه په دې خبرې چې دا بندگان وایي چې الله ولد نیولی دی. لہذا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسهم، تاسو مه داخلیږئ مشرکانو سره، که هغه یهود وي که نصاره وي که هندوان وي یا بل مذهب والا وي، د هغوی عبادت خانو ته مه داخلیږئ یوم عیدهم په ورځ د اختر د دوی. وی ځکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دغه ورځ باندې په دوی باندې د الله غضب نازلیږي، ځکه دوی په الله باندې دروغ و دعوه کوي، الله ته د ظلم نسبت کوي. او بل مقام کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل اجتنبوا اعداء الله فی اعیادهم، وی تاسو د الله د دشمنانو نه د هغوی د اخترو په ورځ باندې جدا شئ، هسې نه په هغوی باندې عذاب راشي او هغه عذاب کې تاسو ورسره راګیر نشئ. نو لہذا کم خلک چې عیسیانو ته د کرسمس مبارکباد وی نو هغه دغه عقیده ورسره مني، لیکن مونږه ناپوهه یو، پوهیږو نه چې مونږ په کم طرف باندې روان یو. د دین پورا سمج او پورا فهم زمونږ ته نشته، لہذا په دې مسایلو باندې ځان پوهه کول پکار دي. او خاصتا هغه خلک چې هغه داسې ملکونو کې اوسیږي چې نن به دغه ملکونو کې دغه اخترو او د سره به په کمرو کې کسان وي او هغوی به ورته اختر مبارکباد ویلي، یا به ده ورته ویلي، یا به یې هغه چټۍ ورکړي، یا به یې تحفه ورکړي، د هغوی په پروګراماتو کې به شریک شوي. دا د دغه وخت کې دا مرتد شو، دا دین اسلام نه لرې شوی دی، د ده نکاح تازه کول پکار دي، دته دوباره کلمه ویل پکار دي. او دومره عظیم جرم ده وکړه، وایي که چېرته رب العالمین فرمایي اسمان کې عقل او احساس وي اسمان به چاودېدلی وي، ځمکه به ټوټې ټوټې شوې وي او غرونه به ذره ذره شوې وي. لہذا د دین نه ځان خبرول پکار دي. و یو ځل علي کرم الله وجهه یو نصراني ته خبره کوله، وی که چېرته عیسی علیه السلام د الله د عبادت نه انکار نه وی کړی نو زه هم ستاسو په دین باندې شوی وی. وی هغه نصراني ورته ویلي چې عیسی علیه السلام خو د الله عبادت ډېر په کثرت سره کړی دی. وی بیا ورته علي کرم الله وجهه فرمایل فإن کان عیسی الها، که چېرته عیسی لکه څرنګه ستاسو نظریه او عقیده ده چې هغه معبود دی او هغه اله دی، فکیف یعبد غیره، نو بیا هغه د بل چا عبادت څنګه کوي؟ چې ته وی عیسی علیه السلام د الله عبادت کوي نو معلومیږي چې هغه عابد دی، معبود نه دی. وی دغه وخت کې نصراني غلی شو. نو عیسی علیه السلام نه به یو ځای کې رستو راځي رب العالمین تپوس هم وکړي چې تا دې خلکو ته ویلي چې زما عبادت کوئ، هغه به انکار وکړي او هغه به گواهی کې به د هغه آخري امت پیش کوي، د هغې تفصیل به راشي. هلته علما فرمایي چې دا امت خو په هغې وخت کې نه و، دا څنګه گواهي کوي؟ نو یو جواب د هغې علما دا کوي چې دا امت ته د ده نبي ویلي دی او رب العالمین ورته په قرآن کې ویلي چې عیسی علیه السلام